سلامونه عزیزانو، هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په هرات ولایت کې یو ستر ناورین تیر سو. د دوه اونیو دپاره مسلسل زلزلې وسوې. په دې زلزلېو کې ډېر افغانان مو تر لاسه ورکړل، شهیدان سوه او ډېر خلک بې کوره سوه، او بعضو خلکو کورونه هم په ډېر بد حالت کې دي. لکه څنګه چې دا تصویر تاسو وینئ، په دې حالت د ډېرو افغانانو کورونه په هرات ولایت کې دې ځای ته رسېدلي. نن په دې ویډیو کې تاسو ته وایم چې څه رقم خپل کورونه د زلزلې وروسته بیرته اصلي حالت ته راوړئ، او څه رقم چې کومې ستونزې ورته پیدا سوي دي هغه ستونزې ورته حل کړئ. ښه، نور اضافه خبرې نه کوم، ځم په اصل مطلب ته ځم. نن په دې درس کې موږ درې بحث لرو. یو ریپیرنګ دی، یو دوم ریبلیټیشن دی، او بل دریم چې دی ریټروفیټینګ دی. اوس تاسو ته زه د ریپیرنګ خبره کوم. ریپیرنګ په اصل کې ترمیم کاري ته وایي چې کوم ځای کې چې یو وړه ستونزه وسي هغه بیرته اصلي حالت ته راوړل. د مثال په ډول باندې چې تاسو دلته وینئ، دا رنګونه چې خراب شوي دي، کوم ځای کې چې رنګ خراب دی، کوم ځای چې مثلا د موسمي حالات د بدلون سره درزونه ورته پیدا شوي دي، نمونه یې کړي دي. مثلا دا کورونه چې دي دا د موسم له امله دا حالت ورته راغلی دی، او دا درزونه چې دي دا موسمي دي، او نه ورته باندې زلزله راغلی ده، نه سیلاب راغلی دی، فقط د هوا په تغیر سره دغه حالت خپل کړی دی. او دا رنګونه چې تاسو وینئ دا هم د هوا د تغیر سره دې حالت ته رسېدلی دي. دې پروسې ته موږ ریپیرنګ وایو. بیرته ترمیمول او بیرته اصلي حالت ته راوړل، دا رنګ یې لرې کوو او بیرته یې د سره رنګولی سو. او د مثال په ډول باندې دلته چې کوم ستونزې پیدا شوي دي دا موسمي دي، دا موږ کولی شو ډک کړو او دې کې هېڅ ستونزه نشته. اوس بله ستونزه چې ده دې ته ریپیرنګ و. اوس راځو د ریبلیټیشن ته. دا درې موضوعات چې دي دا په سیوله کې ډېرتره خلک په یو حالت یې ګڼي، دا درې حالته جدا دي. دا ریپیرنګ شو. اوس ریبلیټیشن ته راځو. دا حالت چې وینئ دا حالت طبیعي نه دی، دا د موسم له امله دا حالت ته رسېدلی نه دی، دا د فشار له امله دا پر راغلی دی، او تاسو باید دغسې حالت سره څه وکړئ؟ ریبلیټیشن څخه کار واخلئ. تاسو لومړی باید دغه کوم ځایونه چې مثلا دا ځایونه ټوله باید د چکش سره ټول مات کړئ، او د چکش سره کوم چې مات مو کړه بیا وروسته وګورئ که د دې شاته که بولکې مو ورکړې وه، که خښتې مو ورکړې وه، که ستون و، که پایه وه هلته، که هر شی ویه، نو که دغه حالت هغه پر ستون باندې راغلی و یا پر بلوک باندې راغلی ویه، نو دا حالت که راغلی ویه تاسو باید هغه ته د ستون دپاره جدا بحث دی، او د بلوکو دپاره ریبلیټیشن راځي. کوم بلوکې چې دي هغه باید هیڅ شي، او د سره باید نورې بلوکې که خښتې وي نور خښتې باید وسول شي، او هغه بیرته د سره نوی شي، او نوی پلستر هم ورته ورکول شي. دې ته ریبلیټیشن وایي چې کوم ځای کې یو مثلا د خښتې بلوکې د دې ستونزه پیدا شوي وسي، دې ته ریبلیټیشن وایي، هغه بل ریپیرنګ و. اوس راځو ریټروفیټینګ ته. زموږ اصلي موضوع په ریټروفیټینګ ده. مخکې له دې چې زه لاړ شم د څه ته د ستونزې په هکله باندې تاسو ته وایم، تاسو باید حواله کې تاسو باید دلته کالم وپېژنئ، تاسو باید سلاب وپېژنئ، تاسو باید بیم وپېژنئ، او تاسو باید فاونډیشن وپېژنئ. دلته په 3D حالت باندې دا زه تاسو ته واضح کوم. دا ځایونه چې تاسو وینئ دې ته په سیول انجینري کې کالم وایي، ستون هم وایي، او په هرات ولایت کې ورته ستون ویل کېږي، او په مرکزي ولایتو کې ورته پایه وایي، لکه لوګر، خوست، پکتیا، دا خلک بیا ورته پایه وایي. کالم هم اوس بیخي هم سوی دی. بل دلته چې کوم څه وینئ دا یو دته بیم وایي په سیول کې، مګر زیاتره خلک دې ته تیرچه هم وایي.
او ګاډر هم ورته وایي. اوس د دغه چت چې وینئ چې کوم چت په سیمټ شوی دی دا تر دغه ځای همداسې دا چت چې وینئ دې ته سلاب وایي، سقف هم ورته وایي، چت هم ورته وایي او اصل کې سلاب په انګلیسي کې او په سیول انجینري کې ورته وایي. دلته چې کوم څه وینئ دغه ځای تل هم ورته سلاب وایي په انجینري کې، خو د دې لاندې چې کوم سیخکاري سوي ده دې ته فاونډیشن وایي، یعنی بنا، بنسټ، تاداب دې ته دا وایي. نو اوس چې زه خبرې کوم په فاونډیشن خبرې کوم، په بیم خبرې کوم، کالم خبرې کوم او په سلاب باندې خبرې کوم، ځکه چې دا هغه څه دي چې تاسو د انجینرانو سره بیا خبرې کولی شئ. دې 3D حالت کې تاسو ته مې ښه واضح جوړ کړی دی. وګوره دا چې دی دې ته فاونډیشن وایي، دې ته تاداب وایي او دا کوم څه چې ولاړ دی دې ته کالم، ستون، پایه وایي. نو فاونډیشن او دا شی چې دی دا په ریتروفیټینګ کې د بیم، سلاب دا ټولو سره د ټولو ستاسو پکارېږي چې د دې موضوعاتو باندې تاسو باید خبر اوسئ چې فاونډیشن څه دی او کالم څه دی، دا تاسو باندې وپوهېدئ په دې. اوس راځو په دې موضوع باندې. که ستاسو په کور کې ستاسو ستونونه همدې حالت ته رسېدلي دي یا بیمونه چې هغه تیرچه او ګاډر ورته وایي، که هغه په دې حالت ته رسېدلي چې یا چاودلي دي یا یې خېټه کړې ده او یا هم شړېدلي دي، په دغه درې حالاتو کې تاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو باید دې ته جاکټینګ سیستم څخه کار واخلئ. جاکټینګ سیستم چې دی، جاکټینګ سیستم دغه جاکټینګ سیستم دی چې د یو د سیخانو څخه یو بل جاکټ په باندې جوړیږي او پر ستون باندې اغوستل کیږي. دا چې کله جوړ سو ستون کې ستاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو هغه ستون باید ټوله برمه کړئ. اول چې کله مو هم برمه مو کړو بیا وروسته چې کوم سوري دي هغه سوري باید ټوله په برقي جارو باندې یا په پوف ماشین باندې هغه باید پاک شي. دا چې کله پاک سوه وروسته تاسو سیخان ورتېروئ. هغه سیخان په ایپوکسي باندې یا د کانکریټ چسب ورته جلا چسبونه دي چې انجینران په دې باندې پوهېږي، د هغه چسب په واسطه باندې دا باید ټینګ شي. دا خبره باید زه تاسو ته وکړم چې دا کوم موضوع چې زه تاسو ته تشریح کوم دا ټوله د انجینرانو سره تاسو مشوره وکړئ. دا خبره چې زه تاسو ته کوم د هند یو تحقیقاتي مرکز سره دا معلومات ما اخیستي، خو تاسو هیڅ کله د یو بنا سره دا کار مه کوئ، غیر مسلکي کس سره مه کوئ، تاسو خامخا د انجینر سره وکړئ. مګر زه تاسو ته دا بعضې کارونه وایم چې دا باید تاسو د انجینرانو چې هم کار کوي هغه باید تر کنټرول لاندې ونیسئ. چې ستون کې چې کوم سوریان جوړوي هغه سوریان باید ښه مکمله پاک شي او وروسته باید هغه د کانکریټ چسب یا هیپوکسي څخه سره هغه سیخان ورته داخل شي، وروسته جاکټ چې ورباندې واغوستل سو ټوله ورسره جوش شي، بیا وروسته تر هغه کانکریټ ورباندې واچول شي. مګر مخکې تر هغه هم که چې تاسو کانکریټ مخکې تر دې چې تاسو کانکریټ ته خبره ورسوئ تاسو باید هغه پخوانی ستون ټوله وتوږئ. په هماغه حالت یې مه پرېږدئ، تاسو باید ټوله په چکشان یې ووایئ او ویې توږئ. او د دې توږلو په وخت کې ډېر احتیاط پکار دی او د دغه برمې وهلو په وخت کې دې کې ډېر سخت احتیاط پکار دی. هندکترین سوری چې په یو ستون کې تاسو جوړوئ که پر هغه باندې د یو منزل، دوه منزله، درې منزله فشار وسي مکمله تعمیر په همدې یو برمې باندې د بین وړي. ښه، د دې حالت کې چې تاسو غواړئ چې برمه وکړئ یا ستون کې ستون وتوږئ چې هغه د کانکریټ دپاره آماده شي، تاسو ته ضرور 100% فرض دی چې تاسو دا رقم مقاومتي دا څه باید ولرئ، هارمونه، هغه بازوان باید ولرئ چې هغه کالم سره همکاري کوي، چې پر ستون سره همکاري کوي، چې ستون سره پر ستون باندې فشار رانیسي. دغه ګیره باید تاسو په بیم کې ورکړئ. ډېر خلک دا په سلب کې ورکوي. د مثال په ډول باندې چې کله هم تاسو مثلا دلته په دې ځای کې تاسو ستون دی دا کښته ځي، دا په دې دغه برخه دا چې د کالم دی او دا چت دی،
تاسو هیڅ کله دلته هغه کومکي بازو دلته مه ورکوئ، ځکه چې دغه کار بیم چې دی بیم د دوی د سلب یو مقاومت دی، مګر خپل سلب باندې که تاسو د موانع ورکړئ او د ټول فشار پر سلب باندې واچوئ، امکان لري چې سلب پورته شي او بیم کښته ولویږي. چې کله هم دغه ځای کې د کومک د بازو ورته ورکوئ، دغه حال ځای کې تاسو باید د بیم څخه کار واخلئ، یعنې په بیم کې د کومک اوس دغه بازو او دغه پایه چې تاسو ورکوئ دا په بیم کې باید ورکړئ، هیڅ وخت په سلب کې ورکړئ. او که په سلب کې مو هم ورکوله باید داسې یو شی ورته ورکړئ یا تخته اوسي چې دوه درې دانې په یو خط باندې اوسي، خو هغه بیا هم دومره ګټمنده نه دی، بیم ډېر ګټمنده دی. دې کې توجه وکړئ، دغه مقاومت پایه چې ده دا ډېر ضروري ده او د دې استعمال بیا تر هغه لا ضروري دی چې تاسو باید په صحیح ډول باندې استعمال کړئ. په دې کې بې احتیاطي ستاسو تعمیر راغورځوي. په ډېرو کورو کې دا حالت راپېښ شوی دی، د ستون لاندې سمنټ کراک کړی دی، سمنټ چاودلی دی. ډېر خلک دا فکر کوي چې زه سمنټ دی دا خو بس یو څه خلاصه په پوشي کې وواچوه خبره خلاصه ده، یا به هغه د سمنټ لاندې چې کوم خاوره مو اچولې هغه کمپکاري شوې نه ده، هغه چاودلی دا خراب شوی دی. ګوره که په طبیعي حالت باندې دا حالت راغلی اوسي، هغه ستاسو کوم خاورې چې تاسو په تاداب کې اچولې ده هغه خاورې څخه دا ستونزه پیدا کیدای شي. که په زلزلې حالت کې او یا په سیلابونو په حالت کې یا طبي پیښو په حالت کې یا کوم جګړې په حالت کې دا حالت تاسو د ستون لاندې جوړ شو، تاسو باید 100% د دې لپاره یو پلان جوړ کړئ، ځکه چې د فاونډیشن د بنیاد د تاداب ستونزه جوړه شوې ده، ځکه چې په تاداب باندې فشار ډېر دی او امکان د دې شته چې ستون هم بله ورځ کې نصب کړي او تعمیر پر توس باندې پرېوځي. دا کې تاسو خپل خاص توجه وکړئ. دلته ګوره که تاسو وینئ دلته ستون نصب کړی دی، د ستون خېټه راوتلې ده. دغسې حالت که ستاسو په کورو کې هم په یو ستون باندې راغلو، ژر تر ژره یې رسیدګي وکړئ او دې دپاره ریټروفیټینګ څخه کار واخلئ او دې دپاره یو بازو ورته ورکړئ، بله پایه ورته ورکړئ، وروسته تر هغه سیخ ورته ورکړئ او پر هغه باندې کانکریټ ورته ورکړئ او دا د انجینر تر مشورې لاندې وکړئ. خپل په سر باندې دا کار ونه کړئ چې دا ډېر خطرناکه دی. ډېر کورو کې همدا حالت راغلی دی خو خلک ورته توجه هم نه کوي. بله موضوع دا ده چې زیاتره کورونو چې دي مثلا د فاونډیشن چې دی تاداب چې دی د یو منزل لپاره یا دوه منزل لپاره جوړ کړي دي، یا یې همداسې کار کړی دی چې هېڅ د انجینر سره مشوره کړې نه ده، کوم بنا چې راوړی دی بنا ورسره بس ویلي دي چې و دغسې ورکړه لاس تعمیر لاس منزل هم په جوړولی شي. او ستونزه اوس څه ده، اوس یې دلته کور جوړ کړی دی، زه به د دې 3D حالت تاسو ته وښیم، همداسې دی. ښه دا 3D دا اول منزل شو یا دوم، دا اول دوم منزل شو. یو کس د اول دوم منزل لپاره تاداب جوړ کړی دی، همدغه تاداب باندې څه کړي دي، دوه درې منزل نورې هم جوړ کړي دي. اوس چې کله هم په درېیم او څلورم او پنځم منزل باندې یو څوک په لارې هم ځي، دا تعمیر رېږدي. په دغسې حالاتو کې دا تعمیر په هر لس کالو کې خپل مقاومت د لاسه ورکوي. امکان د دې لري چې دا 4-5 کاله بعد بې له کومې زلزلې، بې له کوم یو طبي ناورینه دا خپله چپه شي. که ستاسو کور هم په چت باندې چې څوک په لارې ځي دا په رېږدو راغی یا یې په پښې کې یو څه هم رېږده محسوس وه، تاسو په دې پوه شئ چې د دې تعداد د دومره منزلونو نه دی چې تاسو پښې یې وهلی دي. مثال په ډول باندې 2 منزله تعداد دی، تاسو 4-5 پر والي دي. دا که د ریټروفیټینګ څخه کار وانه اخلئ او دې دپاره بل استنادسازي او بیا رغونه یې ونه کړئ، زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې بې له کوم طبي پیښې دا په مرور د زمان هر لاس کاله چې دی سیخ هم خپل مقاومت د لاسه بایلي او سمنټ هم خپل کانکریټ هم خپل حالت د لاسه ورکوي. نو په داسې حالات کې بې له طبي پیښې پر دا کور په تاسو باندې چپه کېږي، خدای مه کړه، نو د اوس دپاره یې مخنیوی وکړئ. اوس که دغسې یو حالت باندې تاسو راغلی او یو ځای کې د ستون کرک کړی یا ستون شړېدلی و، په دې ډول باندې ستون
ستون چړېدلی دی، دغه ستون چې دی یا که دا د مقاومت یا د فشار د طریقې دا ورباندې فشار ډېر شوی اوسي، چاودلی اوسي، د دې لپاره ریټروفیټینګ ضروري پکار دی. او که دا د کانکریټ له امله باندې دا ستونزه ورته رسېدلې ده او یا یو کونج شړېدلی دی یا د یو موټر د ټکره سره یو ځای پرېدلی دی، نو په داسې یو حالت کې تاسو کولی شئ چې د فایبر کاربن څخه کار واخلئ. فایبر کاربن چې دی یو وریکې دی، هین او غلګوني غوندې هماغسې وریکې دي، دا د ستون په شاوخوا باندې تړل کېږي، د ستون سره همکاري کوي، ډېر کلک دي، مګر د دې لپاره نه استعمالیږي چې مثلا په بیم کې هم درس پیدا شوی اوسي، تاسو یې هلته هم ورکوئ، او چې دا فقط په هغسې حالت کې پیدا کېږي چې مثلا په ستون کې یو ستونزه، یو حادث ستونزه ده، یا موټر پر لګېدلی دی، یا کوم کاڼې پر لګېدلی، خښته پر لګېدلی، یو حادث ستونزه ورته پیدا شوې ده، تاسو د کاربن پیپر فایبر کاربن پیپر د طریقې څخه وایي چې هغه ستونزه حل کړي. مګر چې کله هم په بیم او په سلاب او په چت کې مثلا په ګاډر کې هغه او په پایې کې دا ستونزه پیدا کېږي، تاسو د دې څخه کار مه اخلئ، دا د حادث ستونزو لپاره دی. ښه، اوس دا بحث راټولوم چې د خبره لنډه کړم. که کور مو رنګ غواړي، تاسو کولی شئ چې بغیر له مشوره د انجینر هم هغه خپل رنګ کې خپل په خوښه هر څه چې کوي، خپل کار مو دی. که ستاسو په کور کې دغه زلزلو له امله اندکترینه چاوده هم پیدا شوې ده، تاسو باید هماغه ځای چې کوم پلستر دی هغه پلستر باید مات کړئ. که ستون دی اوسي، که ستون اوسي، که په ستون کې درز پیدا شوی اوسي، هغه دپاره تاسو کولی شئ د کاربن پیپر څخه کار واخلئ. هغه داسې یو ستون کې چې پر هغه باندې فشار ډېر نه اوسي، او که فشار ډېر و د هغه باندې، تاسو خامخا باید ریټروفیټینګ ته ولاړ شئ. که فشار کم و، تاسو کولی شئ د فایبر کاربن پیپر څخه هم کار واخلئ. او د دې سره بیا تاسو کولی شئ ایپاکسي یو چې کوم چسپ غوندې دي هغه څخه هم کار واخلئ. دغه دوه ډول باندې نو دا درس مې په دې سره راټول کړی چې یو ریپیرنګ دی چې رنګمالي او دا عادي ستونزې دي، یو ریبلیټیشن دی چې مثلا یو غټ درزونه او کوم چاودې پیدا کېږي د طبیعي پیښو له امله، او یو هم هغه دی چې پر کور باندې یا فشار ډېرېږي او یا د زلزلې له امله ستون ماتېږي، یا بیم ماتېږي، یا سلاب ماتېږي، یا چت او ستونو او دا تیرچې چې دي دا ماتېږي. د دې لپاره تاسو ریټروفیټینګ څخه کار واخلئ. او ریټروفیټینګ هم چې دی تاسو باید د انجینرانو په مشوره یې وکړئ. خپل په سر باندې دا کار مه کوئ چې دا کار ډېر خطرناکه دی، ستاسو د تعمیر د ژوند او مرګ لامل هم کېدای شي. ښه، په دې سره دا بحث سره راټولومه. تر بیا تاسو په الله سپارم. دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.